وټامین بی 12 یعنی بی 12 ورته اکثر خلک وایي. اوس دا ولې ضروری دی؟ زمونږ په بدن کې چې کومې خلیې دي، کوم سیلز دي، زمونږ بدن چې څه نه جوړ دی، او زمونږ بدن کې چې کومې خلیې جوړیږي، یعنی زمونږ نروز، زمونږ رګونه، زمونږ وینه چې تازه جوړیږي، داسې زمونږ د بدن هر یو سټرکچر په هغې کې که ویښته دی، که هغه نوک دی، که هغه زمونږ سترګه ده، که هغه هر څه دي، نو د هغې دپاره د وایټامین بی 12 یعنی بی 12 دا ډېر زیات ضروري شی دی. نو دې سره چې کوم دی زمونږ امیونټي ښه وي، دې سره زمونږ تازه وینه جوړیږي، دې سره زمونږ د بدن هر یو اعضا چې کوم دی هغې ته طاقت میلاویږي، یاداشت ورسره بهترین وي، نظر ورسره بهترین وي، اورېدل ورسره بهترین وي. یعنی کله هم چې تاسو وګورئ او زمونږ اعصابي کمزوري راځي، نو دا بی 12 انجیکشن یا بی 12 انجیکشن اکثر خلک چې کوم دغه طرف ته منډه وایي چې یاره دغه سرې ستنې زه ولګومه، نو دې سره ډېر ښه یم. د هغې وجه دا ده چې په دې کې وایټامین بی 12 دی. اوس وایټامین بی 12 یعنی بی 12 دپاره ضروري نه چې تاسو منډه کوئ او دغه سرې ستنې لګوئ، انجیکشن یې لګوئ. د دې نه ښه دا ده چې دا بی 12 چې کوم دی دا موږ سره په تازه سبزیانو کې کوم چې د شنې پتې والا سبزیانې دي، سلادونه دي، ساګونه دي، دا مختلف فروټس دي، میوې دي، ماڼه ده، دې نه علاوه چې کوم دی نو مختلف دغه نیمبو شولو، دې نه علاوه مختلف ډېر سیزونه لکه خربوزه شوله، هندوانه شوله، دا داسې سیزونه دي چې په دې کې نیچرلی هم دا بی 12 یعنی وایټامین بی 12 چې کوم دی دا ښه ډېر موجود دی. نو د خپل د سر ویښته نه د خپې تر نوکه پورې که تاسو صحتمند پاتې کېدل غواړئ، نو کوشش کوئ چې ستاسو خوراک کې دا وایټامین بی 12 یا بی 12 یعنی سبزیانې، فروټ، پی، شملې، ماسته دا شیزونه ښه زیات وي، نو تاسو به انشاءالله هېڅکله نه بیمارېږئ.